و آیاتونه څه د پاسه اویا حدیثونه دا د پردې په باره کې راغلی دي. حجاب او پرده ایمان دی، حجاب او پرده عفت دی، حجاب او پرده تقوا ده، حجاب او پرده ایمان دی، حجاب او پرده هدایت دی، حجاب او پرده طاعت دی، حجاب او پرده د الله او د رسول منل دی، حجاب او پرده ابلیس او شیطان خفه کول دی، حجاب او پرده هدایت دی، حجاب او پرده رحمت دی، حجاب او پرده جنت دی. وړه ماشومه ده د 15 کالو، د اسما بنت عمیس لور ده. د عمر رضی الله عنه ملاقات لراته د څه خدمت دپاره د څه حاجت دپاره. راوی وی ما ورته کتل کمیس پسې په ځمکه راښکشه، شبرن او یزید یوه لویشت یا د لویشتې نه زیات په حیا کې را روانه وه. د 15 کالو راله د امیر المؤمنین مخې ته ودرېده د عمر رضی الله عنه. عمر رضی الله عنه چې د ماشومې ته وکتل چې وړه خو دومره ده چې د 5 سال ده او د حیات او د پردې ته وی ما ویل چې لږ مزاح ورسه کوم. عمر رضی الله عنه ویل مزاح لږې ټوقې ورسه کوم. دا کمیس یې وله د ځمکې نه راوچتاو 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 ایستې وله دا قدمونه ښکاره کړ، دا مخې ته قدمونه. دې ماشومې جینۍ دې قدمونو ته وکتل چې زما خو خپې ښکاره شوې قدمونه، غوسه شوه، د رنګ نه سره شوه او امیر المؤمنین ته یو عجیبه خبره وکړه. وایي که ته امیر المؤمنین نه وې او ته د مدینې منورې یو عام صحابي وې لضربت وجهک ما به دې دا مخ والی وې. تا زما قدمونه ښکاره کړه. د 15 کالو ماشومه کې دومره حیا وه، نن د 15 کالو پیغله سرتور سر ګرځي، ګیټۍ ښکاري، جال نستوڼي مټې ښکاري. د ښځو لباس، د ښځو د لباس 8 شرطونه دي. زنانه به هر لباس نه اغوندي، هر لباس چې بازار کې د کم لباس خوښ شو راوړی. اول شرط د ښځو د جامو دا دی لباس به نری نه وي. لوپټې ته وګوره، لوپټۍ خو نری نه ده، خته خو پکې نه ښکاري، غوږونه او غاړه خو پکې نه ښکاري. کمیس وګوره. دویم شرط یې دا دی چې لباس به تنګ نه وي، چست به نه وي، ضیق به نه وي، په تشو پسې به نه نښتې په ورنونو پسې. دریم شرط یې دا دی چې د سړو په شان جامې به نه کوي، د سړو سره مشابه. بل شرط یې دا دی چې د کافرو د ښځو سره به مشابه نه وي، کافراتو سره. او د شهرت جامې به نه اغوندي، د فخر لباس، د شهرت لباس. او د سر نواله د خپو پورې به پکې پټی. جمیع ستر البدن، ټول بدن به پټي. او خوشبوداره لباس به نه اغوندي چې کله راوځي. ډولی برقه به نه په سر کوي چې بار ته راځي، مزین برقه، ډولی برقه. علماء لیکلي مفتیانو مزین جوته، ډولی سنډل به هم نه اغوندي چې بار ته راوځي. د زنانه جسم، د زنانه میکف، د زنانه ډول سنگار د خاوند دپاره وقف دی.